زمونږ ډېر کریم مهربان رب دی ګورې هر ټیم چې واپس شي د هغه دروازه کولا وایي ډېر کریم رب دی ډېر مهربان رب دی زمونږ ستا په توبې باندې سخت خوشحالېږي ډېر زیات خوشحالېږي او د خپل در نه ګورې څوک نه شړي ګورې نه شړي څوک نه شړي هغه حدیث تاسو ته معلوم دی که نه یو سړی په بني اسرائیلو کې څو قتلونه یې کړي یو کم سل یې کړي وو که نه یو کم سل قتلونه یې کړي وو بیا لاړ په یو پیر پسې هغه پیر ته یې ویې زما توبه به الله قبوله کړي نو دا پیران اکثر جاهلان دي که نه علم خو سره نه نو هغه پیر ورته ویلي زه مړم یو کم سل کسان دي وجلي ته به توبه وپسې ګرځي هغه غوسه شو هغه پیر یې مړ کړو څو شو سل کسان شو بیا د یو عالم سره یې ملاقات وشو وی الله به زما توبه قبوله کړي او ولې نه قبولوي خو ته داسې کار وکړه چې د خپل کلی بدل کا د خپل علاقه بدله کا د توبې په دې کې هم ډېر اثر یې ګورئ چې ته د بدو خلکو په منځ کې اوسېږي توبه نه شي ویستی نو هغه روان شو د نیکانو خلکو کلي ته هغه ورته یو کلی وښود عالم ځکه کلي ته روانو په منځ کې مړ شو کلي ته روانو په منځ کې مړ شو ملائک د رحمت او ملائک د عذاب ټول رالو د هغوی جګړه شوه حدیث کې راځي وی د عذاب ملائک چې کوم وو هغوی ووایي چې نه نه دی خو دغه کلي ته ډېر نږدې دی د کوم نه چې راوتی دی د رحمت ملائک ووایي نه نه دی خو یې هغه کلي ته نږدې دی کوم ته چې روان دی دوی دقه خبرې کولې رب العالمین دومره مهربانه دی ګوره د هغه مهرباني یې وبیانوله وی الله دقه ټیم کې دې ځمکې ته ووایي د کومې ته چې روان ور نږدې شوي وی هغه را نږدې شوه او دا کومې نه چې راوتې وه الله هغې ته ووایي ان تباعدي لرې شه هغه لرې شوه په اخره کې ملایک ووایي راشه را ځمکه به ناب کوو وی صحیح ده ناب پې کړو چې ناب یې کړه چې ناب یې کړه نو هغې ته نږدې و کومې ته چې روان و رب العالمین وبخو جنت ته لاړو ډېر مهربانه رب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی جنت ته تللی وم یو سړی مې ولیدو په دې جنت کې تو راتو ګرځېدو چې تپوس مې وکړو چې دا سړی جنت ته څنګه تللی دی وی هغه دې د لاسه تللی و چې دی په یو لار باندې تېرېدو په یو لار باندې او د ونې یو خاخ یو شاخ هغه یو څانګه هغه په دې لاره باندې راغلی و دا خلک یې تنګول نو دې سړي سوچ وکړو چې راشه دا کټ که چې د الله دې بندګانو ته اسانتیا پیدا شي نو هغه څانګه یې د هغه ځینه پرې کړه وی الله دغه کار دومره خوښ شو چې ویې بخو داسې مهربانه رب دی په معمولي څه زموږ نه راضي کېږي خو موږ هغه معمولي څه هم نه کوو که نه نو الله ته به واپسي وکړو انشاءالله یو نوی ژوند به شروع کړو او الله سبحانه وتعالی دې موږ له طاقت راکړي د نوي ژوند د شروع کولو او موږ چې مخکې څه کړي دي الله دې راته هغه ټول معاف کړي